السلام علیکم ګران محترمینو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل موبایل ټول شیان پټ کړو پرته له کوم اپلیکیشن څخه. یعنې د موبایل هغه شیان چې موږ غواړو له نورو ملګرو یا کسانو څخه پټ کړو، نو پرته له کوم اپلیکیشن څخه په خپل موبایل کې پټولی شو. ملګرو، شاید دا طریقه تاسو نوي زده، تاسو دغه چل له بل چا سره هم کولی شئ. په موبایل کې هم دغه ډول چل کولی شي چې آیا هغه په خپل موبایل کې کوم شیان پټ کړي دي او یا نه. ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، نو تاسو څخه په ډېر درناوي غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ او همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو ملګرو، راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو سره زه په خپل موبایل کې مثلا ګیرې لرې راخلاصوم، تاسو درښایم. مثلا زه ملګرو یو فایل پټوم، تاسو ته لومړی هغه انځورونه درښایم، مثلا د کیمرا انځورونه چې کوم لاندې تاسو ته ښکاري، یا دغه هر یو فایل چې وي زه مثلا دغه پټوم په خپل موبایل کې. غواړم چې دغه له ملګرو څخه پټ کړم. مونږ څنګه دا پټولی شو پرته له کوم اپلیکیشن څخه؟ ملګرو، په ډېرې اسانۍ سره تاسو دا پټولی شئ. ملګرو، تاسو به راشئ خپل موبایل څخه، خپل موبایل فایل ته به راشئ، فایل منیجر چې کوم تاسو ته ښکاري دې ته به راشئ. ملګرو، کله مو چې دا راخلاص کړ، اوس تاسو به دلته په انټر سټور یا سی ډي کارډ چې کوم هغه فایل پکې وي هغه باندې به کلیک وکړئ. د ملګرو هغه همغه د کیمرا اپلیکیشن مونږ ته راغی او بخې فایل همغه انځورونه تاسو وینئ ملګرو چې ټول دلته پکې موجود دي، همغه فایل دی. ملګرو، تاسو به راشئ سیمپلي په دې اپ باندې د فایل باندې به داسې کلیک وکړئ، لږ شان دې به ونیسئ. دلته ملګرو پورته درې ټکي ښکاري، په دې به کلیک کوئ. تاسو کله ملګرو زده کړئ دلته ملګرو تاسو ته رینیم ښکاري، په رینیم اپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. ملګرو، دلته اوس تاسو ته دغه به ایډیټ کوئ. ملګرو، د دې اپلیکیشن په سر کې یعنې د سر لومړۍ نقطه کې به ډاټ یعنې د ټکي علامه زیاته کړئ. ډاټ چې کوم ښکاري په انګلیسي کې ډاټ ورته وایي، موږ تاسو ورته ټکی وایو، دا به زیات کړئ. ملګرو، دلته به په رینیم باندې کلیک کړئ. اوس ملګرو همغه فایل تاسو وینئ چې دلته اوس نشته، پټ شو، هغه ورک شو د دې څخه. زه ملګرو اوس راځم ګیلري هم راخلاصوم، تاسو درښایم همغه فایل به زموږ په ګیلري کې هېڅ وخت شتون ونه لري. تاسو ملګرو ته ټول زموږ همغه فایلونه لیدلی شئ چې همغه اپلیکیشن پکې نشته او لاندې راځم. تاسو وینئ ملګرو دلته هغه فایل موجود و، هغه کیمرې انځورونه هغه ټول ورک شول، د دې څخه لاړل. ملګرو، تاسو ډېره اسانه او ډېره زبردسته طریقه ده، نو تاسو په ډېره اسانۍ سره خپل موبایل کې ټول شیان پټولی شئ، یا یو فایل غواړئ یا ویډیو غواړئ، هر څه پټولی شئ. نو ملګرو، بیا هم تاسو څخه یو هیله کوم چې دې ویډیو څخه غلطه استفاده مه کوئ، تاسو نه چې داسې غلط شیان پکې پټوئ. نو ملګرو، نو تاسو هم له بل څه سره دا طریقه کولی شئ چې خپل موبایل کې کوم شیان غلط شیان ساتئ او یا خپل. نو ملګرو، اوس زه راځم تاسو ته درښایم چې موږ دا فایل څنګه له دې ځای څخه اوس بېرته وباسلی شو. نو ملګرو، کله چې تاسو راغلی د پورته درې ټکو باندې به کلیک کوئ. اوس همغه فایل موږ غواړو بېرته هغه ځای څخه موږ خپله لیدلی څنګه شو. یا دلته درې ټکو باندې چې کله کلیک کوئ ملګرو، لاندې به تاسو راشئ سیټینګ اپشن ته. په سیټینګ چې کله کلیک کوئ ملګرو، اوس به لږ لاندې راشئ. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري شو هایډن فایل، شو هایډن فایلز. په دې اپشن چې کله تاسو کلیک کوئ ملګرو، اوس همغه فایل دلته موږ ته ښکاره شي. ملګرو، ډېر اسانه زبردست طریقه ده. تاسو د سر ته سر چې کوم راغی ملګرو همغه فایل دغه دی. نو ملګرو، تاسو په خپله دلته کتلی شئ، همغه انځورونه دلته پکې موجود دي. بیخي بالکل ډېره اسانه زبردست طریقه ده. ملګرو، موږ غواړو چې دا اپلیکیشن اوس له دې ځای څخه وباسو، بېرته به یې زموږ ګیلري ته اړ شي. تاسو ملګرو په دې باندې داسې کلیک او درې ټکو چې کله کلیک کوئ ملګرو، بیا به هم تاسو راشئ رینیم باندې به کلیک کوئ او دلته ملګرو دغه سر کې ډاټ علامه ترې ډیلیټ کوئ او په رینیم اپشن باندې به تاسو کلیک کوئ. اوس ملګرو چې هر کله تاسو راشئ د خپل موبایل ګیلري ته، همغه فایل به هلته راغلی وي او راډ شوی به وي. نو ملګرو، ډېره یوه اسانه زبردسته طریقه. تاسو وینئ ملګرو همغه فایل دلته بیا راغلی دی، بېرته بیا راغلی. نه یوازې دا فایل ملګرو، تاسو هر فایل چې خپل موبایل کې هغه تاسو په دې طریقه پکې پټولی شئ او بیا هم ښکاره کولی شئ او له نورو ملګرو موبایلونو هم په دې طریقه تاسو وکتلی شئ. نو ملګرو، که چېرې دا ویډیو تاسو خوښ شي، ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ داسې نوې ویډیو ښایسته ویډیوګانې تاسو ته خپل چینل کې اپلوډوو. نو ملګرو، مننه ملګرو، ښه وخت او ښه شېبې ولرئ.